په امریکایي کمپونو کې افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. په امریکایي کمپونو کې پراته افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا په یو کمپ کې شته کډوالو رسنۍ ته ویلي دي چې د ژمي موسم راغلی دی. دوی ته واکسین ورکول شوي دي. د کورونا ټسټونه منفي دي، خو بیا هم له میاشتو راهیسې په امریکایي اډو کې پراته دي. دغه کډوال وایي چې د ژمي موسم راغلی دی. په نظامي اډو کې د ژوند امکانات کم دي او د دې احتمال شته چې له سختو ستونزو سره مخ شي. کډوال وایي چې شاوخوا 45,000 کسان په دې نظامي اډه کې پراته دي او له دې ډلې 40 سلنه ماشومان دي. د دې ترڅنګ په ابوظبي کې هم په یو نظامي اډه کې پراته کډوال وایي چې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې په دې نظامي اډه کې حضور لري او له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له امریکایي حکومت غوښتي دي چې ژر تر ژره برخلیک ورته روښانه کړي.